د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. اشرف غني څوک و، له کومه راغی او څه یې وکړل؟ خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل نښان هم ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په هکله معلومات درکړل شي. ښاغلی جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني 15 کاله وړاندې کابل ته ورسېرما د لوګر په ولایت کې د شاهجهان احمدزي په کور کې زیږېدلی. د کوچنیوالي ډېر کلونه یې په کابل کې تیر کړي او لومړنۍ زده کړې هم دلته د حبیبې په لیسه کې کړي دي. په لبنان او امریکا کې لوړ زده کړې کړې. لومړی ماسټري په سیاسي علومو، دویمه په وګړپوهنه او دریمه ماسټري په نړیوالو اړیکو کې ترسره کړې. ولسمشر غني د متحده ایالاتو په جان هاپکنس او کولمبیا پوهنتونونو کې استادي کړې. د امریکا د کولمبیا په پوهنتون کې د وګړپوهنې په برخه کې د ډاکټرا په کچه زده کړې کړې او خپله ډاکټرا یې له همدغه پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده. خو د دې ټولو سره سره د پاکستان په کراچۍ کې دیني زده کړې هم کړې. د نړیوال بانک د پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړولو په برخه کې مهم مشر پاتې شوی. د متحده ایالاتو نوموتې مجلې پراسپیکټ اشرف غني د نړۍ دویم پیاوړی مفکر بللی. ښاغلي غني 30 کاله افغانستان نه بهر په بېلابېلو هیوادونو کې تیر کړي. هلته یې زده کړې کړې دي او ګڼې تجربې یې ترلاسه کړي دي. کله چې په خپل هیواد کې د امریکا پر مټ د طالبانو واکمني ړنګه شوه، هیواد ته راوګرځېد. هیواد ته د راتګ په لومړیو شپو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د سلاکار په توګه په کار بوخت شو. بیا له ولسمشر حامد کرزي سره په منځمهاله حکومت کې یو ځای شو. په دغه موده کې د افغانستان او نړۍ په اړیکو کې مخکښ شمیرل کېده. افغانستان ته د سترو نړیوالو مرستو په راماته کولو کې اغیزمن او مل و. د 2002 میلادي کال نه تر 2004 پورې د افغانستان د مالی وزیر په توګه کار وکړ او په دغه وزارت کې لوی بدلونونه راوستل او په سیمه کې د تر ټولو غوره محاسب په نوم یاد شو. د کابل پوهنتون د مشرتابه پر وخت یې ګڼې سمونې وکړې چې د پوهنتون چاپېره دیوال یوه بیلګه ده. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لخوا د ملګرو ملتونو عمومي مشرۍ ته ونومول شو چې د کوفی عنان ځایناستی شي، خو د اوسمهال مشر بانکیمون نه مخته نه شو. په 2009 میلادي کال کې یې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړ خو بریالی نه شو. څه موده له حکومتي چارو څنګ ته پاتې شو. خو د ولسمشر کرزي په دویمه دوره کې له بهرنیو ځواکونو افغان هغو ته د امنیتي مسؤلیت د لیږد بهیر مشر وټاکل شو. په همدغه موده کې د افغانستان 34 ولایتونه بیا ولیدل او له خلکو سره یې اړیکې ټینګې شوې. ښایي خلکو ته ورتګ ورسره د ولسمشرۍ په ګټلو کې مرسته کړې وي. غني د یوه غړي په توګه په افغانستان کې لکه د نورو نمایندانو سیاسي او ګوندي ملاتړ نه لاره، خو پراخ اصلاحات، د فساد ورکول او د ټیکاو راوستل د خپلې ټاکنیزې مبارزې سر ټکي ټاکلي وو او په دې توګه یې پراخ ولسي ملاتړ ګټلی وو او لا هم ملاتړ یې له ځان سره لري. نوموړی په خپله دوره کې که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ شو چې له هغې له جملې یو شمېر سیاسي مخالفین، قومي ټیکهداران، بهرني لاسپوڅي او د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې وه. خو نوموړي د دغه ټولو خنډونو مخالفتونو سره سره داسې کارونه وکړل چې له دې وړاندې هیڅ چا هم نه و کړي. افغانستان یې له ګاونډیو د اقتصادي انحصاره خلاص کړ. د هغه د نورو کارونو په هکله چې خپله دوره کې کړي معلومات یې زموږ یوټیوب چینل کې شته، تاسو یې کتلی شئ. دا به د اشرف غني ژوند لیک ته لنډه کتنه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا د الله په امان.